احیای مجدد، مرور و بازنگری تشکیلات وزارت دفاع ملی، پیشنهاد 113 بسته‌های جنرالی عالی رتبه، اخذ منظوری تعداد 87 بسته‌های عالی رتبه و تعیین و تقرری معینان و رؤسای قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز، قماندانان قلی اردوها و لواهای سرحدی، ایجاد کمیسیون ثبت و راجستر مجاهدین با در نظر داشت طرز العمل منظور شده، در هر قلی اردو تدویر و سمینارهای ارتقای ظرفیت در تمام بخش‌های قلی اردوهای مرکزی و ساحوی اردوی اسلامی و همچنین در بخش تعلیم و تربیه معرفی 160 تن از پرسنل قماندانیت صحیه جهت تکمیل امتحان تخصص به وزارت محترم صحت عامه، تدویر کورس‌های آموزش تعلیمات نظامی و کامپیوتر برای مجاهدین، جذب تعداد 1257 تن محصلین به اکادمی ملی نظامی، 84 تن محصلین به اکادمی افسران جوان، 120 تن متعلم به حربی شوانزی، مساعد ساختن زمینه‌های لازم برای جذب تعداد 400 تن متعلمین صنوف دهم و 11 مکاتب ذکور کشور برای سال تعلیمی جدید حربی شوانزی و همچنین در بخش کمک‌های خارجی دریافت کمک 355 قلم ادویه، 112 قلم ملزمه و وسایل طبی، 50,000 دوز واکسین کرونا و 500 تن مواد خوراکی از طرف کشورهای هندوستان، روسیه، چین و ایران و سازمان صحی جهان تهیه و ترتیب اسناد و فراهم نمودن سهولت‌های لازم به آن عده محصلینی که در کشورهای هند و ترکیه مصروف تحصیلات نظامی بوده و می باشند. در بخش عملیات پلانگذاری، راه اندازی و پیشبرد عملیات‌های تصفیوی در هماهنگی لازم با وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی استخبارات به منظور ایجاد فضای صلح آمیز در کشور، جمع‌آوری و توحید گزارش‌ها و راپورها از طریق مرکز سوق و اداره ملی نظامی در جریان و ختم عملیات پلان شده به تعداد 180 میل سلاح سنگین و 2859 میل سلاح مختلف نوع سبک، 711 حلقه ماین، 2891 کیلو مواد مخدر، 192 کیلو مواد انفجاری، 91 دستگاه مخابره، 6 پای تلفن سریا و 173 دوربین به دست آمده است. در بخش شفافیت و حسابدهی در جریان و ختم مأموریت کمیسیون تصفیه صفوف به تعداد 4485 تن از افراد نسبت به علل مختلف از صفوف اخراج گردیده و در تمام قماندانیت‌های مرکزی و ساحوی پروسه تفتیش و ارزیابی جریان دارد و برای ثبت و رسیدگی شکایات شماره 196 به طور رایگان و دوامدار فعال می باشد. در بخش محاکم ارزیابی 5367 دوسیه مجاهدین، بررسی و ارزیابی مجدد 1142 دوسیه اختطاف در اکثر ولایات کشور. در بخش امداد رسانی به مردم ملکی، همان طوری که قبلا جناب وزیر صاحب دفاع ملی حضورتان ارائه نمودند، رسانیدن کمک‌های صحی و خوراکی به ولایات زلزله زده و سیلاب زده و انتقال به موقع مجروحین حوادث از طریق هوایی و زمینی به شفاخانه‌ها، انتقال 13409 تن گندم و وزارت محترم زراعت و مالداری توسط
51 اراده واسطه لاری نظامی به ولایات، باز کردن تنگی سروبی در مسیر شاهراه بزرگ کابل ننگرهار، خلاص کردن مسیرهای رفت و آمد و ترمیم ساحات سیلاب زده در ولایت نورستان، خلاص کردن سرک مسیر گردز سید کرم که به اثر برفباری مسدود شده بود، ترمیم و اعمار سرک غازی آباد و نارای در ولایت کنر، پاکسازی سرک تپه آنتن در ولایت لوگر از وجود ماینه هایی که قبلا کارگزاری شده بود. در بخش عقیدتی و فرهنگی، طرح، تدوین و پخش تعداد 8000 برگه بروشور در رابطه به احترام گذاشتن به فرمان عفو عمومی مقام عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و رعاه به ارزش 8 میلیون افغانی پروسه توزیع و انتقال کتب و به ارزش 1 میلیون افغانی خریداری بیرق و ارسال آن به تمام قماندانیت‌های ساحوی و مرکزی اردوی اسلامی. در بخش صحی، ایجاد کمیته مبارزه با ویروس کرونا، مساعدت 26 قلم وسایل و ملزمه طبی به زلزله زدگان ولایت پکتیکا، کمک 62 قلم ادویه، 48 قلم وسایل طبی و 2 قلم ماشین آلات آزمایش لابراتواری به شفاخانه های جمهوریت، انتانی و بانک خون مرکزی و همچنین مساعدت 18700 دوز واکسین تیتانوس، 234,000 دوز واکسین دیفتری بر ریاست محترم معافیت کتلوی وزارت محترم صحت عامه. در بخش اعمار زیربناها، وصل شبکه برق قرارگاه وزارت دفاع ملی، قلی اردوی 201 خالد ابن ولید، ترمیم خانه مرکزی، بیز نمبر 1 پل چرخی تکمیل و به شبکه برق شهری وصل و مورد بهره برداری قرار گرفته است. دوسیه وصل شبکه برق برای قلی اردوی 313 مرکزی، قلی اردوی 203 منصوری، قلی اردوی 207 الفاروق و تأسیسات بگرام ترتیب و جهت طی مراحل تدارکاتی به کمیته وصل شبکه برق ارسال گردیده است. اینک به طور مشت نمونه خیروار گزارش فعالیت ها و دستاورده های عمده سال 1443 هجری قمری وزارت دفاع ملی به حضورتان پیشکش گردید و من الله توفیق، به امید افغانستان آرام، شگوفا و مترقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د وسلوال پاوز د لوی درستیز محترم قاری فصیح الدین فطرت له معلومات یوه نړۍ مننه. او اوس د خبریالانو د پوښتنو وړ ده. موږ له ټولو ژورنالستانو په درنه هیله کوو چې صرف یوه پوښتنه وکړي چې ټولو ته نوبت ورسیږي. په پیل کې وار ورکوو بریا تلویزیون ته چې خپله پوښتنه مطرح کړي. بریا تلویزیون په دویم قطر کې. مهرباني. سلام علیکم مجاهد صاحب، عمران فضلی. مجاهد صاحب، هغه تیارې چې د پخواني نظام له سقوط وروسته تاجکستان او ازبکستان هیوادو ته وړل شوي دي، دغه تیارو سرنوشت څنګه شه؟ روسي چارواکي هم اندېښنې لري چې ګواکې دغه تیارې به په اوکراین جنګ کې ترېنه ګټه واخیستل شي. دغه تیارې ازبکستاني چارواکي بیرته افغانستان ته نه ورکوي که نه امریکایي چارواکي دوی نه پرېږدي چې دغه تیارې افغانستان ته. ډېره مننه. مهرباني جناب وزیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه لکه څنګه چې موږ مخکې غوښتنه کړې وه د دوی څخه په مجالسو کې غونډو کې چې کله زموږ هیئتونه هلته تللي دي یا د دوی څوک دلته راغلي دي، ازبکستان دی که خصوصا د هغوی سره په دې ارتباط خبره سوې ده، بار بار سوې ده. خو دوی مشکل دا وایي چې امریکایان موږ ته اجازه نه راکوي تر څو دا تیارې موږ بیرته افغانستان ته رانقل کړو. نو ستونزه دا ده، په دې اړه بیا د امریکایانو سره هم خبره کړې ده او هغوی ته مو هم دا ویلي دي چې دا خو د ملت شتمني ده، د افغانستان حق دی، د هیچا یو شخصي شی نه دی، نو باید دا بیرته افغانستان ته وسپارل سي. په هر صورت موږ تر دې غوښتنه هیڅ نه تیر، هیڅ وخت نه تیریږو او تر څو پورې چې مو بیرته هغه هلیکوپتر او تیارې چې د هیواد څخه ایستل سوي دي هیواد ته راوړي نه وي،
راوستلې نه وي تر هغو به قرار نه کښینو. ډېره مننه. تمدن تلویزیون آخری قطعه. تشکر وزیر صاحب. من بهنوش هستم از تلویزیون تمدن. در یک سال گذشته ما متاسفانه درگیری های مرزی را با نیروهای مرزی ایران، ازبکستان و همچنان باقی کشورهای دیگه داشتیم. اگر بگین علتش چی بوده؟ و همچنان حملاتی از نقاط شمال افغانستان به کشورهای همسایه افغانستان صورت گرفت که نگرانی ها در مورد اوضاع امنیتی کشورهای آسیای میانه را بیشتر کرده. پاسخ شما به این نگرانی ها چی است؟ تشکر. هم در سوال تا گرفتیم که نفرات درگیری های پراگنده در پنجشیر اگر بگوین در چه وضعیت است؟ تشکر. بخیر باشین. مهربانی دیم وزیر صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته مشکلاتی را افغانستان در ساحات مرزی از قبل داشت و یکم جنجالا و یکم چیزی که پیش ده به اساس همون مشکلات های قبلی بوده و امارت اسلامی افغانستان در هر وقت اگر مشکلی پیش شده کوشش کرده که او را به اسرع وقت مهار بکنه و از راه گفتگو دیپلماتیک و معضل حل بکنه. تا حال یکم مشکلات هایی که پیش شده کوشش شده که به اسرع وقت حل شود و این مشکلات هایی بوده که از قبل وجود داشته. به مرور زمان انشاءالله العزیز قسمی که در ساحات مرزی ما و شما داریم چیزی که از حکومت های قبلی و ارث گذاشته شده این جنجال و اونا چیزی بی‌پروا بودن در رابطه با حفاظت از امو قلمرو و مرزها. باز مجاهدین امارت اسلامی حساس هستند در ارتباط. یکم وقت به اساس یکم سوء تفاهم و مشکلاتی رخ میده و به اسرع وقت انشالله او به اون مشکلات رسیدگی شده و کوشش میشه که انشالله او به صفر برسه. دیگر منطقه سوال شما در رابطه با چی بود؟ راکت پراگنی هایی که به کشورهای همسایه شده. طبعا ایرا شما خودتان میدانید که امارت اسلامی افغانستان از بدوی به قدرت رسیدنش تا حال مخربای زیادی هست که کوشش میکنن که چهره امارت اسلامی را برای دنیا به شکل دیگری اونا نشان بدن و در این راستا مبارزات صورت گرفته. البته او امو تخریبکارایی بوده که خواستند که گویا افغانستان ناامن نشان بدن و امارت اسلامی را شکلی وانمود بکنن که اینا توانمندی را ندارن که از مرزها حفاظت بکنن. از اینجا به کشورهای همسایه چی صورت میگیره؟ حملات صورت میگیره. ولی ایرا امارت اسلامی افغانستان ثابت ساخت که همو کسایی که این تخریبکار بودن بسیار به اسرع وقت رسیدگی صورت گرفت. کسایی که این پلانگذاری میکردن پیش از اینکه همو برنامه‌شون طرح بکنن گرفتار شدن و کسای دیگری که همچون اعمال شوم انجام داده بودن به اسرع وقت توسط مجاهدین امارت اسلامی شناسایی و گرفتار شدند به پنجه قانون سپاریده شدند. و همچنین سوال شما در رابطه با وضعیت پنجشیر بود. وضعیت پنجشیر لله الحمد کنترل است. مشکلات به او سطحی که رسانه سری از او چی میکنه دیگه از طرفی از او تبلیغات میشه به او شکل نیست. یعنی اوضاع در پنجشیر مکمل کنترل است. تمام قلمرو پنجشیر در کنترل مجاهدین امارت اسلامی است و طبعا یک کسی که بخواه که امنیت اخلال بکنه و به مردم آزار و اذیت برساند و منطقه را ناامن بکند با یک ملک کلاشینکوف هم از یک نقطه کو میتواند که گاه همچنین مشکلات ایجاد بکنه و الحمدلله اونجا وضعیت بیخی کنترل است. مجاهدین ما در تمام اون نقاط چی هستند؟ جابجا هستند. با وجودی از ای که در این مدت یک سال این قبلا میگفتند که در وقت فصل بهار شاید جنگای داخلی اینجا شروع شود و مقاومت ایجاد شود. تا حال شما دیدین که دیگه هیچ دستاوردی و هیچ پیشرفتی نداشتن. حتی یک قریه هم در پنجشیر یا در دیگه ولایات اونا نتونستن که تحت کنترلشون بیارن. تشکر. یو ځل بیا له ټولو جرنالستانو نه هیله کوو چې یوه یوه پوښتنه مطرح کړي. د سولې غږ شبکه اول قطار کې. ډېره مننه. صاحبدین صمیم یم، سوله غږ شبکې خبریال.
زما پوښتنه د یو خبره واضح نه شوه چې د اردو تشکیل څو ته رسېدلی څومره دي تر اوسه او په دې کې په ځانګړي ډول سرحدي ځواکونه څومره دي او دویمه پوښتنه دا ده چې د حربي پوهنتون په اړه که وضاحت ورکړئ چې حربي پوهنتون اوس فعال ده که نه ځکه د اردو اساس د حربي پوهنتونه تشکیلیږي او که فعال وي څومره کسان په زده کړو پوه دي. ډېره مهرباني جناب وزیر صاحب. د اردو تشکیل خو تقریبا د 140,000 15,000 تر 1.5 لک پورې په داسې اندازه کې دي. دا چې اوس هم زموږ کار روان دی په دې اړه په اوایلو کې کېدلی شي ځینې داسې کسان چې هغه د دې وړ نه وي چې په دې پاکه اردو کې واوسیږي د هغوی ایستل او د نورو کسانو شاملول دا پروسه څه جنجالي ده خو البته د اردو تعداد په مجموع کې د 1.5 لک په شاوخوا کې دی نو امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې موږ اردو نوره هم محکمه او مستحکمه کو. اوس هم لله الحمد ډیری کسان روزل سوي او په خدمت باندې بوخت دي. دا چې په سرحدونو کې څونه ځواکونه دي تر اوسه پورې دلته دا معلومات ما د ځانه سره نه وراخیست چې دقیق شمیر درته وښیم خو تقریبا 8 سرحدي لیواګانې موږ لرو. د هرې سرحدي لیوا په چوکاټ کې 3,000 شاوخوا مجاهدین په هره سرحدي لیوا کې وجود لري او په خدمت بوخت دي. حربي ښوونځي فعاله ده چون فعالیت یې لږ وخت کېږي چې شروع کړی دی. څه کسان مخکې چې زده کړې نیمګړي پاته وي هغوی فارغ سوي دي. د نورو کسانو جذب انشاءالله روان دی. پوهنتون هم فعال دی. ډېره مننه. فرانس پریس خبري اجانس اول قطار کې. ډېره مننه وزیر صاحب. وزیر صاحب تاسې په خپلو خبرو کې د افغانستان اردو اسلامي اردو یاده کړله چون د اسلامي هیوادونو جغرافیه پراخه ده تقریبا 50 هیوادونه خواوشا اسلامي هیوادونه دي. آیا د افغانستان فعلي اردو د منطقوي او منطقوي اهداف هم لري او یا هم موخې هم لري چې هلته کوم ستونزه وي هغه نه هم دفاع وکړي که یوازې ملي اهداف لري؟ اول د ظواهري څېړنې تر کوم ځای پورې ورسېدې او اوس چې کوم ډرون په وطن باندې تاویږي دغه د چا دي او ډیپلوماټیکې هڅې شوي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. داسې ستاسو په دې مورد دریځ څه شی ده؟ مننه. مهرباني جناب. زموږ اردو اسلامي او ملي اردو ده او یوازې د افغانستان د قلمرو د ساتنې د سرحداتو د ساتنې د افغانستان د امنیت د ساتنې او د افغانستان د خلکو د ساتنې مسؤلیت لري او د ژمنتیا لري او په هر قیمت به د افغانستان څخه دفاع کوي نورې موخې نه لري. او د ظواهري په اړه چې کومه پیښه سوې ده یو ادعا ده د امریکایانو د خوا چې پلټنې روانې دي نو نور تفصیلي معلومات تر اوسه پورې موږ ته هم نشته تر څو چې پلټنې بشپړې سوي نه وي. کوم موضوعات چې بیا باید د رسنیو سره شریک سي هغه به انشاءالله په هغه وخت کې شریکیږي. او کومې ډرون تیارې چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي دا اوس هم د امریکایانو ښکاره تجاوز دی پر افغانستان باندې د افغانستان پر فضا باندې او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کړو چون مجاهد صاحب هم ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی خو بیا هم په ډېره سپین سترګۍ سره دوی دا کار ترسره کوي چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه لاس واخلي. ډېره مننه. آریا کانکاش اول قطر کې.
بسیار زیاد تشکر. مبین موحد هستم، ماریا کنکاش. همونطور که یادآوری کردین جناب وزیر صاحب، من سوال ما در بخش حفظ حریم هوایی فضای افغانستان بود. شما شاهد هستین که چند روز قبل ایالات متحده آمریکا در چند کیلومتری حملات انجام میده که عمل هم باعث نگرانی مردم شده و هم حاکمیت ملی را سوال میبره. چی کارهای یا چی طرح روی دست دارین تا از این حملات در آینده جلوگیری شود؟ تشکر. مهربانی جناب وزیر. جواب داد قبلا این هم موضوع را چی کرد دیگه وزیر صاحب؟ سیده پختنی تمخ که جواب ویلی مننه. سوال دیگه رو شو. طلوع نیوز. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمران دانش یم له طلوع نیوز نه. فکر کوم نن وخت زیات د خو د دې کې چې پښتون ته ځوابونه ورکړل چې په تفصیل سره یوه پوښتنه باید وکړي. لومړی پوښتنه مې پاکستان ته د نظامی تجهیزاتو د انتقال په اړه ده. په لومړیو کې د اګانې کې بیا په وروستیو کې ان په پاکستان کې ویډیوګانې انځورونه هم له هغه ځایه خپاره شول چې د افغان پوځ وسایل نظامي وسایل هلته په پاکستان کې لیدل کېږي. تاسې پاکستان ته قاچاق او انتقال تاییدوي او که نه، او که انتقال شوي وي په کومه اندازه وسایل انتقال شوي؟ دویمه پوښتنه څه موده وړاندې تاسې قطر ته سفر وکړ او یادونه مو وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له قطر سره په نظامي برخه کې د همکاریو تړون لاسلیک کوئ. هغه برخه کومې ته ورسېده؟ او دریمه پوښتنه د پوځ په هکله تقریبا د 400 په نفرو کې له صفوفو څخه اخراج شوي دي. علتونه یې راته ووایئ چې په کومو علتونو باندې دا کسان هماغه دوه پوښتنو ته ځواب ویل کېږي چې ټولو ته وخت ورسېږي. مهرباني جناب وزیر صاحب. پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته د پوځي وسایلو او وسایطو انتقال کېدلی سي په اولنیو هغو شرایطو کې چې نه موږ منظم وو او نه تیره اداره پاته وه دلته. په دغسې یو غیر منظم او یو داسې یو حیرانوونکی حالت چې موږ ورسره مخامخ سو چې نه موږ دا فکر کاوه او نه تیرې ادارې او امریکایانو دا فکر کاوه. په دغسې یو بې کنټروله حالت کې کېدلی سي بعضو خائنانو دا کار کړی وي، ملي خائنانو دا کار کړی وي چې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. او وروسته چې کله موږ خپل حکومت او یا ملي دفاع وزارت یا نورو وزارتونو د خپلو وزارتونو چارې په لاس کې اخیستې دي، کارونه کنټرول سوي دي، بیا هیڅوک ثبوت نسی پیښولی چې کوم شی دی پاکستان یا کوم بل هیواد ته تللی وي یا نقل سوی وي. بله پوښتنه یې څه شوه؟ قطر ته موږ په سفر کې یو تړون خو نسو ورته ویلی، تفاهمنامه غوندې یو شی د دوی د خوا پیشنهاد و چې دا هم د اردو په روزنه کې چې ابتدا به د دې څخه وي. موږ په هغه باندې بحث روان کړی دی. دلته په ملي دفاع وزارت کې یو هیئت ما تعیین کړی دی ورته، هغوی به په دې اړه زموږ د ملي ګټو په رڼا کې موږ ته مشوره راکوي. وروسته به موږ په دې اړه د مشرتابه سره جریان شریکوو. د مشرتابه د خوا چې کله اجازه وشي بیا به دا چاره ترسره کیږي. ډېره مننه. سلام وطندار رادیو. ډېره مننه. سید عمر سهار یم د سلام وطندار خبریال. جناب مجاهد صاحب، د ملي اردو په لیکو کې د پخواني پوځ څومره سرتیري در سره دي؟ له هند څخه راغلي تازه فارغانو برخلیک به څنګه کیږي او باګرام هوایي اډه له چا سره ده؟ ډېره مننه. یو څه وضاحت که ورکړي یو سوال ته دغه تا چې د جمهوریت د دورې د ملي اردو پوځیان مو په اوسنۍ اردو کې شته که نه؟ که دي په څومره تعداد؟ په لومړیو سرونو کې په وزارت کې کله تاسې لاړئ د یو پخوانی پوځي در سره په څنګ کې ناست و، ستاسې هغه کس ډېر مشهور شوی مو، خلکو تمه لرله چې پخواني پوځیان به په لیکو کې شامل شي. له هند څخه راغلي تازه فارغان چې تازه هېواد ته راغله برخلیک یې څنګه کېږي؟ دندې ورکوئ که نه؟ باګرام هوایي اډه کې اوس مهال د چا په واک کې د څوک پکې دي؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که بارها ای گفته شده، شاید برای همگان معلوم باشد، کسایی که در صفوف
اردوی ملی اداره قبلی بودن. امو کسایی که البته فرار نکردن بودن در جاهای خود در وظیفه خود حاضر بودن، امو صداقت و ایمانداری خود هم برای افغانستان ثابت کردن. اونا هنوز در امو جاهای خود هستن و در خدمت هستن. از پیش از او تا حال خدمت گرفته شده و میشه. ایتو تعداد دقیقشان البته معلوم نیست، خو در قرارگاه وزارت دفاع ملی، در قلی اردوها، در هر جایی در امو جایگاه خود هنوز هستند. البته در رابطه با کسایی که جدید باز جذب میشوند، ایرا خو ما قبلا هم گفته بودیم که ابتدا البته مجاهدینی که در طول 20 سال علیه شغلگرا جنگیدن و بالاخره وطن آزاد کردن، در قدم نخست اینا در صفوف اردوی ملی جذب میشوند و بعد از او کسایی که البته تعلیم یافته بودن و مسلکی بودن از طریق جلب و جذب اردوی ملی اسلامی افغانستان باز اونا چی میشوند؟ جذب میشوند به صف اردوی ملی. و دیگه کسایی که از هند یا از دیگه کشورها تحصیل کرده بودن اینجا آمدن، جوانایی که تعلیم یافته و محصل هستند، اونا در حقیقت ضرورت مبرم کشور ما هستند و 100% از او خدمت گرفته می شود و صفوف اردوی ملی اسلامی جذب خواهند شد. و میدان هوایی بگرام فعلا در کنترل مجاهدین اردوی امارت اسلامی است. دیگه در اونجا یک فرقه از اردوی اسلامی جابجاست که فعلا کنترلی از او به دستی از او است. تشکر. باختر اجانس. مننه. عبدالمتین افغان ملیم، باختر اجانس خبریال. جناب وزیر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې کومې بې پیلوټ الوتکې چې د افغانستان په هوایي حریم باندې ګرځي، چې اوس هم غږ اورېدل کېږي. او بالکل د هغوی نه، زما پوښتنه بله ده، کوم دریم هیواد چې د همدې چورلکو کوربتوب کوي، آیا هغه هیواد مشخص ده که نه؟ یعنې کوم د بې پیلوټ الوتکې چې له کوم هیواد نه اوس ناسته ولاړه پکې کوي، ستاسو خبره هغه هیواد ته څه ده؟ ځکه دا خو د هماغه دریم هیواد په غیر مستقیم ډول باندې افغانستان په هوایي حریم باندې تیری دی. مننه. ستاسو پوښتنه واخیستله. مهرباني جناب وزیر. په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. ډېره مننه. شمشاد تلویزیون. ځواب شوه. سی جی ټي وي زمریالی عباسین. خلاص ولې په پای کې یو ځل بیا د ملي دفاع له محترم وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب، د وسلوال پوځ لوی درستیز محترم قاری فصیح الدین فطرت صاحب، د ملي دفاع وزارت محترم عنایت الله خوارزمی صاحب، د حکومت اطلاعات و رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنگانی صاحب، د اسلامي امارت مرستیال وین محترم قاری صاحب محمد یوسف احمدی او نورو ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه کوو. زموږ اوله برنامه دلته پای ته ورسېده، دویم هم چې د کورنیو چارو وزارت ده په څو شیبو کې پیلیږي. پاتې ورځ مو بخیر.